د کهانۍ شروعات د یو داسې ځای نه کیږي په کوم ځای کې چې کویله راوځي. د دې ځای خوا او شا خلک په دې ماین کې یعنی د کویلې په دغه سورنګ کې کار کوي او خپل کور ساتي. دا ورځ د 5 اگست 2010 چې د کلي څخه خلک یو ځل بیا په دې سورنګ کې کار کوي. بل طرف ته موږ انجینیر وینو یعنی د سیفټي افیسر دا د ماین د مالک خوا ته ورشي او دې ته وایي چې ماته په ماین کې دننه یو د شیشې ټوکړه میلاو شوه. په اصل کې دی غریزه ځمکه راکني نو په دې کې دیو دغه د شیشې ټوکړې لګي چې په ځمکه کې څه حل چل وشي نو دا شیشه به ماته شي او دیو ته به پته ولګي نو د کویلې په دې سورنګ کې به کار بند کی. خو د ماین چې کم مالکي هغه ورته وایي چې موږ داسې نشو کولی، موږ له کار جاري په کار دی. بل طرف ته موږ یو گاړی وینو په کم کې چې 33 کسان دغه ماین ته دننه شي. دا ماین دومره غټي چې دیو ته خپل ځای ته په رسېدو کې ډېرې ګنټې لګي او دا 1700 فوټ لاندې ځمکه ده. خو په دې کې څه داسې هم کسان یي کم چې د دې نه هم 600 فوټه لاندې په 10 کالو کې دا سورنګ شوی وي. په دې کې موږ یو سیفټي افیسر وینو کله چې دا ماین ته دننه شي نو دا هلته هم د شیشې ټوکړې ویني. دا چې ویني نو ډېر زیات ویریږي. په دې کې دا په دیوار باندې یو غټ چاو هم ویني خو دا څه نشي کولی او کار نشي ودرولی ولې چې د مالک اډر دی چې کار دی جاري وي. په ځمکه کې 1700 فوټ دننه په کوم ځای کې چې 33 ماینرز کار کوي اچانک دغه ځمکه خوځېدل شروع شي نو ټولو ته پته ولګي. سیفټي افیسر دلته راشي او دیو په ګاډي کې کینی او د دې ځای نه د وتلو کوشش کوي خو په دې کې مخې ته غر راولویږي. په کومه لار چې به دیو بار ته وتل دیو مکمل بند شي نو دیو ته څه پته نه لګي چې اوس څه کول پکار دي. په دې کې دیو دا فیصله وکړي چې دیو به 600 فوټه لاندې ځي په کوم ځای کې چې د ماینرز هغه دویم ټیم دی ولې چې د هغه ځای نه د بار ته د تللو لاره وي. دا چې کله ګاډی راتاو کي نو په دغه ټیم کې دا ویني چې یو دوه نور ماینرز د ګاډي شاته رامنډې وي. په دیو کې یو کسي د کم نوم چې ماریو وي ماریو د دې لاس ونیسي او بره راکاږي. دیو چې کله لاندې ځي په دې کې دیو له مخې له ګاډی ورشي دا د هغه نورو ماینرز یعنی مزدورانو ګاډی په اصل کې هلته هم غر راخوی شوی دی او د هغه ځګي لاره مکمل بنده کړې ده. دیو ټول د بچاو د پاره ګاډي نه راکوشي او د یوې کنارې څخه ودرېږي. د دیو مخې ته یو غټ غر راولویږي او ټولې لارې بندې شي. دا غر دومره غټي چې د دې دماکه بار واورېدی شي. بره ټولو ته پته ولګي چې لاندې څه حادثه وشوه. دیو ټول دننه پساو شو. د غر د رالوېدو سره ډېر خلک زخمی شي. دیو د خپلو ملګرو پټۍ ملهم کوي خو د دیو څه مکمل فیسیلیټي نه وي. کله چې دا دوړې موړې ختمې شي نو ماریو وګوري چې د دیو په لاره کې یو غټ غر راولېدلی دی. د دې کنستل او د دې نه بل طرف ته تلل ناممکنه ده. د کویلې د سورنګ نه بهر موږ وینو چې د دې ټولو مزدورانو فیملیز راغلي. دیو ټولو ته پته لګېدلي چې په سورنګ کې دننه دماکه شوې ده او په سورنګ کې چې څومره هم کسان دي هغو دننه ګیر شوي دي. د میډیا په ذریعه باندې دا خبر په ټوله دنیا کې خور شي. بل طرف ته موږ د ماین دننه ګورو یو سوپروایزر د کوم نوم چې لویس دی هغه ټول کسان وشماري نو دې ته پته ولګي چې دلته 33 کسان دي. دلته یو ریفیوجي ایریا هم وي کومه چې د داسې حادثو دپاره جوړه شوي خو دا ورته وایي چې هلته صرف 30 کسان شتلی او موږ 33 یو. د دیو سره چې کم ماریو وي هغه ورته وایي چې دلته خو سیډۍ هم دي خو موږ غواړو نو په سیډو باندې هم بار ته شوتلی. نو سوپروایزر د خپل ځان سره ټول را روان کی او د ریفیوجي ایریا طرف ته روان شي خو ماریو د ځان سره 2 کسان روان کی او د سیډو طرف ته روان شي. دی 3 واړه دغه سیډو ته ورسي. دا ماریو په دغه سیډو باندې بره خیږي خو چې څنګه لږ شان بره لاړ شي نو دا ویني چې بره خو سیډۍ نشته. په اصل کې د غر د چاودلې چې کمې جټکې وي نو په هغه کې دا سیډۍ ماته شوي. بل طرف ته موږ هغه 30 کسان وینو چې هغوی دغه محفوظ ځای ته ورسي. دلته د دیو دپاره خوراک هم کم وي او نه د دیو سره څه دوایانې. اوس ماریو هم د خپلو ملګرو سره دغه محفوظ ځای ته راشي. دیو ته پته نه وي چې څوک به د دیو د بچ کولې دپاره راځي ولې چې دیو ټول د ځمکې نه ډېر لاندې. دیو ټول په خپلو سوچونو کې ډوبي. په دې کې زلزله په خپله ودرېږي. د سورنګ نه بار موږ وینو دلته دغه 33 کسانو فیملیز ولاړي نو هغې د افسرانو نه تپوس کوي چې دننه څه روان دي خو دیو خپله وسله راواخلي او د دیو د شړلې کوشش کوي خو دا خلک د دې ځای نه نه ځي ولې چې د دیو خپل دغه ماین کې دننه پساو دي. په دغه ځای کې دیو شور شروع کي او پوره شپه په دغه ځای کې تیره کي. په سبا له موږ د ماین افیسر وینو دا د پریزیډنټ خوا ته لاړ شي او هغه ته وایي چې په ماین کې دننه کسان پساو دي موږ له د دیو مدد پکار دی. په اصل کې دا ټول ماینرز پرایویټي افیسر ورته وایي چې د دې څه دومره ایډوانس مشینونه نشته د کم په وجه باندې چې دا خلک بچ کی او تاله څه کول پکار دي او کو تا دا خلک بچ کړه نو په پوره دنیا کې بستا نوم وشي ولې چې دا خبر په ټوله دنیا کې خور شوی دی. د پریزیډنټ د افیسر دا خبره خوښه شي او ورته وایي چې تی د بچ کولو دپاره څه هم وکړه. په سهار
بار لمون وینو دغه افیسر د ماین بار ولاړی د کم ماین دنه چې 33 کسان پساو دي دا وایي چې زما یقین نشي چې د دې حادثې نه پس په داخلك ژوندي او په کم ځای کې چې دیو کار کوو هغه ډیر جوړو هغه ځای ته رسیدل بالکل ناممکنه ده هسې هم الته صرف د 3 ورځو خوراک پاتې دی او منګه چې الته رسو نو څو میاشتې به ولګي او د هغې پورې چې منګه الته ومرسو نو د لوږې نه به ټول مړه شوي د ماین افیسر ته یقین وشي چې د ماین مالک چې کومه خبره کوي هغه بالکل ټیک ده هغه بار ته لاړ شي او په سپیکر باندې ټولو ته ووایي چې مونږ د اپریشن شروع کولی نشو ولې چې دننه یو هم ژوندی نشته په دې کې یوه ښځه د کمې رور چې دننه پساوي هغه د افیسر له یو تیزه څپېړه ورکي ولې چې دې ته یقین و چې د دې رور دننه ژوندی دی او دلته چې څومره هم خلک وي دیو ټول چغې شروع کي دیو ټول ورته وایي چې زمونږ رشته داران او زمونږ خپل بچ کا افیسر چې د دیو داسې حالت ویني نو دا فیصله وکړي چې دا به د دې ټولو مدد کوي او د پریزیډنټ په مدد سره دلته د ماین یو انجینیر راوغواړي دا په سکین باندې افیسر ته ووایي چې په دغه محفوظ ځای کې به 33 کسان پساوي په اصل کې د غر د لوېدلو د وجې نه پوره ماین ښکته شوی دی موږ بیا اوس په ډریل باندې بره راوباسو بل طرف ته موږ په ماین کې دننه وینو چې د خوراک دپاره د یو بل څه جنګېږي نو په دې کې به تماریو وایي چې موږ ټولو له خوراک لږ لږ پکار دی تر څو پورې چې موږ له دلته څه مدد نه راغلی تر هغې پورې به موږ کم سې کم خوراک کوو دوی په ټوله ورځ کې یو 2 ګوټه شوده څکي د ماین نه بهر یو غټ ډریل ماشین راولي چې ډریل وشي او موږ د دې سره رابطه وکړو خو دلته غر دومره سخي چې ډریل کولو باندې انجینیرانو ته ډېر تکلیف وي د دیو څو ماشینان مات شي خو بیا هم دیو شپه ورځ ډریل کوي د ماین افیسر په دې ځای کې چې کم خلک دي د چا خپل خپلوان چې لاندې پساو دي د هغو دپاره د کیمپ انتظام وکړي ولې چې دیو کور ته نه ځي په هغه محفوظ ځای کې چې 33 کسان کله د ډریل دغه اواز واوري نو دیو ټول خوشحاله شي په دیو کې یو امید پیدا شي رو وخت تیریږي په دې کې 12 ورځې تیرې شي د 12 ورځو نه لګاتار ډریل رواني دا لاندې ورسي چرته چې دا ماینرز وي خو د ماینرز قسمت دومره خرابي ولې چې د ډریل ماشین په کم ځای کې سوری کلی دا د دیو نه 12 میټر لري دغه ځای ته دیو نشي رسیدی یعنی د دومره ورځو دا مهنت بیکاره لاړی اوس د دې 33 کسانو خوراک هم ختم شي د دیو څه صرف د یوې ورځې خوراک پاتې شي بره د انجینیر هم امید مات شي او دا وایي چې غر دومره سخت دی چې موږ دوباره ډریل نشو کولی خو دغه افیسر یې د راضي کېدو کوشش کوي چې تاله د مزدورانو مدد پکار دی د دیو خاندان بار ولاړ دی د دیو زموږ نه ډېر امیدونه دي خو انجینیر د دې د خبرې څه جواب نه ورکوي او د دې ځای نه لاړ شي د شپې نه یو ځل بیا دغه افیسر د انجینیر خواله راشي او ورته وایي چې موږ له یو ځل بیا ډریل پکار دی نو دیو په یو بل ځای باندې ډریل شروع کړي دا غر ډېر سخي او ډریل کولو کې ډېر مشکل وي د ماین دننه موږ وینو چې د ټولو امیدونه مات شوي دي او ټول د خپل مرګ انتظار کوي ولې چې د دیو خوراک هم ختم شوی ماریو پروتي په دې کې د بره نه په دې باندې د اوبو یو څاڅکی ولګي په اصل کې دا بل ډریل چې دی وکړي دا بالکل په صحیح ځای وکړي یعنی دا سوری په هغه ځای وشي په کوم ځای کې چې 33 کسان پساو دي دیو چې کله دا سوری ویني نو ټول خوشحاله شي په دیو کې یو ځل بیا د ژوند امید پیدا شي د ډریل لاندې سر چې کله د دیو ځای ته راشي نو دی په تیزه تیزه وایي او دغه کم افیسر چې هغه دا واوري دیو په ډریل پسې یوه پاڼه هم وتړي په دې لیکلي چې موږ ټول ژوندي یو او کله چې ډریل بره راکاږي نو دا میسج پړاو کی او ټول خلک ډیر خوشاله شي د دیو کوم رشتہ دار چې بار ولاړي د ټولو په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راشي ولې چې د دیو هم امید مات شوی و خو اوس د دی یقین راشي چې د دیو خپلوان به بچ شي د میډیا په ذریعه باندې دا خبره په پوره دنیا کې خوره شي د بهر ملکونو له ولا مدد راشي ناسا ورله هم یو خاص ټیوب راولیږي د کم په ذریعه چې به دی ته لاندې د خوراک څښاک او د ضرورت شیزونه لیږي د دې سره دیو په ویډیو کال هم کنیکټ کی په دې باندې دی د خپلو خلکو څخه خبرې کوي او کوم چې د دې علاقې پریزیډنټ وي هغه هم د دې 33 کسانو څخه خبرې وکړي او دیو له حوصله ورکړي چې دا ځل به کرسمس تاسو د خپلو خاندانونو سره مناووئ دیو ټول ډیر خوشحاله شي او کوم چې بار انجینیري هغه د دیو د بچ کولو دپاره درې ځان له سوري روان کی کو چرته یو خراب شي نو دویم یي او کو دویم خراب شي نو دریم به او په دې باندې کار شروع کی خو په دې کې دوه سوري بالکل ناکام شي د دیو صرف یو سوری پاتې په دې کې هم ډیر مصیبتونه مخې لرازي خو انجینیر یو ځل بیا دا سوری شروع کی غټ مصیبت په دې کې دای چې غر لاندې په سوري باندې ولیدلې او په مزه دا غر لاندې روان دی یعنی جل نه جل دیو بار ته راویستل پکار دي ګنې ټول به په دغه غر کې مړي شي د لګا
لګاتار د ډریلینګ نه پس دیو ټول دغه غر ته ورسی کوم چې په دغه ماین باندې ولیدلې دی دا ډیر زیات سخی د دې وجنه په دې کې ډریل نه کیږي. انجینیر دغه مزدورانو څخه خبرې کوي او دا انجینیر وته وایي چې موږ له ولاندې و دماکه کول پکاري په کم چې به دا غر مات شي حالانکه دا ډیر خطرناکي خو د دیو څه بله څه لاره نه نو دا په دې غر باندې و دماکه وکړي او دا غر مات شي ډریل پکې آر پار شي. نن د دیو د پساوېدو دلته پوره 59 ورځې یعنی 2 میاشتې پوره شي او 2 میاشتې پس ناسا یو کیپسول راولېږي. دا کیپسول لاندې ولېږي او لاولنې کس په کیپسول کې د تللو دپاره تیار شي. دغه کیپسول بره راکاږي او دا یو کس بار ته راوباسي. اوس یو په دې کیپسول کې بار ته راوباسي او په 24 غنټو کې دی ټول د دغه ماین نه راوباسي. دغه شان 33 کسان د چا چې د ژوند امیدونه ختم شوي وو دی ټول بچ شي او دغه شان د مرګ د سختې په وجه دی ټولو ته د خپل ژوند پته ولګي. په اصل کې دیو ته پته ولګي چې په ژوند کې د خوراک څومره اهمیت دی او د خپل خاندان څومره اهمیت دی او د ژوند دا تحفه کومه چې الله دیو له ورکړې ده دا څومره اهمه ده. د دې سره زموږ کهاني سر ته رسي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.